ښځې کاروبار هم نسته او بینکونه هم بند دي. ته لاړه څه خپلې مور کره او دا ماشومان د خپل نیکه کره بوځه. پلار ته به چېرته ځې؟ زه به هم د خپل خسر کار لاړ سم، نو دلته به یوازې څه کوم؟ ښځه د لوی نه هم لوی درد او غم هېرولی شي، خو همسایګانو ته ورکړی لوښی هیڅ وخت نه هېروي. بېګا شپه وږی شوم، لاړم اشپزخانې ته. 3-4 دانې امرود ومې خوړل، بې خونده غوندې و، خو بیا هم اوس مې سار راسي ملګري ګرځي ټینډۍ لټوي، نه پوهېږم چې چا خوړلي. د سیند په اخري کتار کې به چې کوم هلکان ناست وو او د ځناورو غږونه به یې باسل، هغه نن سبا ټول په دوبۍ او سعودي کې دي. یو یې زم یم. دوستانو چې چیرته میلمه کیږئ په سیاست او پوزه کې ګوتې مه وهئ، په خدای بد ښکارئ. جنکۍ چې جرابې پښو کوي نو نن سرې سبا شنې او بله ورځ ګلابي، او هلکان ټولې جرابې یو رنګ وي، چې جرابې بوی کی نو ورته معلومیږي چې دا 3 ورځې نور هم کار کوي. و یو مجرد تلویزیون اخیسته، نو د دې لپاره چې لږ ارزانه یې ورکړي، دکاندار ته یې وویل ماما ګزاره راسره وکړه، جومات ته یې اخلم. د یو ساده هلک پلار مړ شوی و چې خلک به دعا ته ورغله چې ورته وبه ویلې خدای دې وبخي، ده به ورته ویل مشکل نشته وروره. ټوله دنیا مې ولیدله، په زړه نور هیڅ ارمان نه لرم، بس دا د خسر کور مو وینم. د کومو ملګرو چې د خارج ته تلو کار نه شو، اوس په فیسبوکونو کې لیکي پاتې کېږو چې ودان افغانستان کړو. بېشکه دا ځینې سړي چې ښځه له کوره وباسي نو ټوله ورځ به بهر ګرځي، چې څوک ترې تپوس وکړي چې ولې دلته ناست یې، نو وایي به ولا په کور کې هم د سړي زړه تنګ شي.